غسلتوب کوي بیا دې زما سره دوی چې له منفور جمهوریت نه تیریږي نو موږ له مقبول امارت ولې تیر شو. امریکا د خپل یرغل په واسطه 19 کاله مخکې غوښتل چې دلته د اسلامي امارت بدیله یو اداره رامنځته کړي او نور خلک د طالبانو دور په خپل یاد کې رانولي، بلکې د همدې نوې امریکایي منځته راغلي ادارې قدرداني وکړي. په نوې اداره کې امریکا د افغانستان په سطحه بدنامي څېرې راټولې او د افغانستان نسبي واک ورکړ. دوی ورته په بدل کې افغان وژنه پیل کړه، شپنۍ وحشي چاپې، بمبارونه، په مختلفو نومونو او تورونو باندې لومړی افغانان رنګول او بیا په مخفي او ښکاره ډول ترور او وژنې د یادې ادارې ورځني او ان ساعتوار کارونه وو. داسې وخت چې د طالب نوم د خلکو په اذهانو کې بیا ځل نه تکرارېدونکي یوازې د ریګ کرښه وګرځېده. خلکو به فکر کاوه چې ګواکې طالب نور د نړۍ افسانوي برخه وګرځېده. خو داسې وخت راغی چې امریکا په خپلو پلانونو کې بشپړه ناکامه راغله او د افغان ملت ټول غله، ځانیان، افغان وژونکي، پاټکیان، پخواني کمونستان او سیکولرانې چې واک ته رسولي وه ټول د امریکایي ډالرو غله وختل. یوازې د جیب ډکولو غم ورسره و او بس. نه یې افغان ملت ته کومه فایده او ګټه ورسېده او نه یې هم امریکا ته. خو امریکا ته ایله دومره ګټه ورسېده چې په کال کې د پسرلي په ورځو کې د موډلینګ په نوم د عیاشۍ او عریانۍ پروګرام د افغان سیاسیونو، بېپرې لیکوالانو او نورو وړ او بااستعداده وګړو وژل او ترور کول امریکا ته په ګټه تمام شول. ځکه چې امریکا غوښتل په افغانانو کې د تاریخي مقاومت چې همیشه د یرغلګرو او ظالمانو په خلاف سرحد کړی د تل لپاره د دغو اوباشانو په واسطه غلی او چوپ کړي. خو نه یوازې قادر نشول بلکې د مقاومت غږ په ټول افغان ملت کې یو ځل بیا په انګازو شو. خو دا ځل یې نورو ځلونو سره دومره ژور توپیر درلود چې پخوا به که د افغان ملت د مقاومت غږ په لر او بر کې په خپور ډول راوچت شو، نو دا ځل د اسلامي امارت تر مشرتابه او منظم ځواک لاندې په خورا نظم او ډسپلین سره رامنځته شو. د عصري اشغالګرۍ او د ټکنالوژۍ له پلوه نه اټکل کېدونکې نړۍ سره یې 19 کاله سرسخته مبارزه وکړه او د مذاکراتو په ترڅ کې تیر کال د دوحې تړون چې د امریکا اشد مجبوریت و لاسلیک کړ او امریکایان هغه مهال دې ته اړکل شو چې په 14 میاشتو ضرب الاجل کې افغانستان تر کړي. لدې سره هم مهال د کابل ادارې له پلاوي سره د مصلحو افغانانو، سیاسیونو او ځینو نورو مخلصو هیوادونو په غوښتنو بین الافغاني مذاکرات پیل کړل شول. که څه هم د کابل ادارې پلاوي دومره صلاحیت، واک او حیثیت نه درلود چې طالبان د افغانستان پر سر ورسره خبرې اترې وکړي، خو دا هر څه د مظلوم ملت په خاطر ومنل شول. د کابل حکومت مذاکراتي پلاوي د دې پر ځای چې د وخت حساسیت درک کړي او له طالبانو سره د اسلامي نظام پر میکانیزم وغږیږي، له خپل منفور جمهوریت یې دفاع پیل کړه. د جمهوریت په چوکاټ کې د افغانانو 19 کلنې او 20 کلنې وژنې، د ډالرو پریمانه فسق او فساد، په نړیواله کچه د نشهیي توکو تولید او نورې ناخوالې خپل 20 کلنې لاسته راوړنې وبللې او ویل چې ګواکې موږ په بین الافغاني مذاکراتو کې له همدې څخه کلکه دفاع کوو. له طالبانو څخه په نړیوال سټیج باندې ګیلې پیل کړې او ویل به چې طالبان باید انعطاف وکړي او زموږ 20 کلنې لاسته راوړنې او جمهوریت را سره ومني. دا په داسې حال کې دی چې 20 کلن جمهوریت آن په خپله د امریکایي عسکرو ترمنځ هم منفور ګرځېدلی او په خپله د همدې کابل د جمهوریت لوړپوړي چارواکي دغه جمهوریت سر ټکوي. نړیوال فاسد رژیمي بولي، مستبدي بولي او یو غلام او فاشست رژیم ورته وایي. خو دوی بیا هم دفاع کوي او د همدې منفور جمهوریت د بقا هڅې کوي. د شرم ځای دا چې له طالبانو څخه غواړي تر څو د خپل اسلامي او مقبول امارت ورته تیر شي. د طالبانو په لاسونو له نن څخه 20 کاله مخکې حاکم شوی اسلامي امارت په نړیواله کچه د امن او امان نظام و. غلا بالکل په قطعي شکل نه وه، فسق او فجور پای ته رسېدلی وه، د افغانستان د تجزیې مخه نیول شوې وه، د ټولو افغانانو د خوښې وړ نظام و، د چا په چارو کې مداخله نه کوله، په ویلو او کولو کې هیڅ توپیر نه وه، د هیواد یو لویشت خاوره هم چا ورڅخه ونه نیوله، بلکې هر ګاونډي او لرې پراته هیواد ته د افغانستان اصلي موقعیت او حیثیت وروپېژاند. کله چې امریکا پر افغانستان خپل ناترسه یرغل وکړ او د طالب نوم سکروټه وګرځېده،
نو د کابل ادارې او باشانو ته موقع په لاس ورغله، خو د الله تعالی خوښه وه. د طالبانو اسلامي امارت یو ځل بیا احیا کړ. د امریکایي وحشي یرغل پر وړاندې د دوی سپېڅلی جهاد یو ځل بیا قوي کړ. تر اوسه یې دغه مقدسه مبارزه روانه ساتلې. د افغانانو رښتیني ممثلین دي. رښتینی غږ یې په خپله مقدسه قربانۍ تر نړۍ ورساوه. اوس یې د اسلامي نظام داعیه ټولې نړۍ ته وړاندې کړې او نږدې ده چې په ټوله نړۍ یې ومني. اسلامي امارت د ټولو افغانانو ګډ کور دی. په دغه کور کې به ټول افغانان په رښتینې بڼه ځان وویني. پرېکړې مکملې په شریعت برابرې دي. د هېواد د احتمالي تجزیې مخه یې نیولې او زیاتره خاوره یې په لاسونو کې ده. خو د کابل ادارې پلاوی چې له خپل منفور جمهوریت ته نه تېرېږي، نو له طالبانو په کوم دلیل دا تمه او توقع لري چې له اسلامي مقبول امارت دې ورته تېر شي. دا د کابل ادارې کاذب خیال، ناسم فکر، ناسم تعقل او غیر معقوله غوښتنه ده.